د پاکستان پوځ مشر ومنله چې طالبان د دوی په ملاتړ واک ته رسیدلي. دا چې طالبانو ته یې څه پیغور ورکړی جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د پاکستان د پوځ مشر جنرال عاصم منیر وایي پاکستان کې په ترهګریزو پیښو کې د افغانانو لاس لرل د سیمې امنیت او ثبات ته زیان رسوي. نوموړي دا چاره د طالبانو له لوري د دوحې تړون څخه سرغړونه بللې ده. عاصم منیر دا څرګندونې د ډیورن هغې غاړې له مشرانو سره په ناسته کې کړي او زیاته کړې ده چې پاکستان په قوي هوډ له ترهګرۍ سره مبارزه کوي څو سیمه کې د ټولنیز او اقتصادي پرمختګ لپاره سوله ییز او باثباته چاپیریال رامنځته شي. جنرال عاصم وایي ټي جي پي سره د خبرو اړتیا نشته، مخامخ افغان طالبانو سره مذاکرات کوو. د پاکستان د پوځ مشر جنرال عاصم منیر په پیښور کې قبایلي جرګې ته په وینا کې وویل د تحریک طالبان پاکستان غړي افغانستان کې شتون لري او له هماغه ځای څخه پر پاکستاني ځواکونو بریدونه پلانوي. هغه وویل که د سولې خبرې وشي هغه به یوازې د پاکستان او د افغانستان اوسني موقت حکومت ترمنځ وي، له دې پرته هیڅ ډلې یا ملیشې سره به خبرې نه کیږي. جنرال منیر افغان طالبانو ته په خطاب کې وویل چې موږ تاسو سره مهرباني کړې ده، نو پکار ده چې تاسو هم د مهربانۍ ځواب په مهربانۍ ورکړئ. شنونکي وایي له دې خبرو د عاصم منیر هدف دا و چې یعنی افغان طالبان واک ته ورسوو، خو اوس د دوی د دښمنانو پر ضد اقدام نه کوي. بلخوا طالبانو یا د دعوې رد کړي او وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې ګاونډیو یا نورو هیوادونو ته ګواښ پیښ کړي. د طالبانو ویان په یو مرکه کې د دوحې تړون جلا موضوع بللي او ډاډ ورکړی و له پاکستان سره د مسلمان ورور هیواد په توګه چلند کوي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.